ډېر زیاته مننه. دا راته ووایه چې نن تاسو آرټ کونسل ته راغلئ. آرټ کونسل کې پښتنو دپاره یو جدا سیشن و. نن د دې سیشن نه اوورال زموږ پښتو ادب چې کوم دی هغه به پروموټ کېږي. څه ګڼئ تاسو څه نظر دی؟ یو جهان مننه. خبره دا ده چې د پښتو ادب که موږ وګورو په دې کراچۍ کې 11 تنظیمونه دي چې د پښتو ادب دپاره کار کوي. خو چونکې هغه په داسې علاقو کې دي چې هغه موږ محدود یو. چونکې آرټ کونسل دی، په آرټ کونسل کې چې کوم ایونټ کېږي نو هغه داسې چې بین الاقوامي میډیا هم هغې له کوریج ورکوي، خلکو ته پته لګي چې دلته کې پښتانه پاتې کېږي او هغوی چې دوی لکه د پښتو په حواله باندې دلته کې هغه خپلې هلې ځلې کوي. نو دا یو ډېره ښه خبره ده او زموږ دا کوشش دی چې لکه د دې نه مخکې موږ نور چې د کوم پوهان دي هغوی راوغواړو دلته کې ادبي هلې ځلې هم دغسې چالو وي. نو څه ګڼئ چې زموږ چې کم یوت دی سپیشلی نوجوان کم کل چې کوم دی هغه شعر شاعري سره ادب سره مینه ساتي که نه ساتي؟ ستاسو پرسنلي څه ایکسپیرینس؟ زه بالکل لکه وایم چې کله نه سوشل میډیا راغلی ده که نه دې دومره اویرنس پیدا کړی دی په خلکو کې چې دا خو زیاتره لکه یوت استعمالوي او موږ خپله ګورو چې یوت چې دی هغوی پکې لکه شاعري هم کوي او شاعري اوري هم خوښوي هم. لکه د سوشل میډیا سره ډېر زیات مطلوب راغلی. بل مجموعي طور هم چې موږ ګورو نو لکه پښتو نن سبا یوت ته لکه ډېر اپیل کوي لکه او خلک لکه مخکې په توره خلکو دغه نه وو، خو نن سبا چې دی د پښتو طرف ته دې رجحان زیات شوی دی او په خپله ژبه کې خبرې مثال لږ معمولي ټکي لکه اوس مثال په توګه سره مننه، بښنه غواړم، دا معمولي ټکي هم چې لکه موږ استعمالوو که نه مخکې به موږ لکه ساري او دا خوا دې خوا نو دا هم داسې وکړه چې دا د پښتو ترقۍ یو قدم دی چې په مخ په وړاندې باندې روان. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره زیاته مننه. تاسو موږ له وخت راکړو. دیو هم په آرټ کونسل کراچي کې موجود یو. د پښتو یو نشست وشو، ډېر ښایسته نشست و چې په هغې کې زموږ ډېر لوی ادیبان شاعران راغلي وو لکه نورالامین یوسفزی صاحب و اباسین یوسفزی صاحب، عرفان الله صاحب، ماښام غټک او قیصر افریدي. ډېرې ګټورې خبرې وکړې. موږ له پکار دی چې داسې کم نشستونه کېږي په دې کې سالو د دې نه زده کړې کوو. خاص کر زموږ چې کم نوی نسل راوتی دی هغو او د دې نه روشناس کوو. نو دا خبرې دي چې دا موږ اګنور کول نه پکار چې بس دا یو پروګرام دی. د دې ډېر ژور اثرات دي، په دې باندې تاریخ لیکل کېږي، په دې کتابونو لیکل کېږي. نو موږ پکار دی چې داسې پروګرامونه ارینج کوو، جوړو، اټینډ کوو. دا چې پښتنې خویندې خو غواړي چې هغې بهر راوځي، هغې راشي. زه خپل پښتانه وروڼو ته وایم چې تاسو خپلې خویندې راولئ ځکه چې ستاسو د اجازت بغیر هغې چېرته نشي تللی. تاسو هغه اجازت هغې نه ورکوئ او په ما یا په بلې پښتنې نجلۍ یا کومه پرېږده چې هلې ځلې کوي په هغې نه نه وکوئ. خپلې خویندې، خپلې کور نه، خپلې میندې، خپلې بیبیګانې دا ټولې راولئ ځکه چې هغې هم دونه پوهه لري، دونه علم لري او تاسو ورته یې زده کړئ. تاسو یې استادان شئ او راوباسئ. اماندر ډېره ضروري خبره ده. دې سره سړي ته پته لګي خیرات چې څوک یې د روایات سره کلچر سره وي به جامې اغوستلی وایي کې دې سره تنبیني روایات دي، رسم و رواج دي، ډېر شی راولي. دا چې څنګه وایي چې دا ماشومان د ورکوي او تاسو ته هغه فلک ولې راوستی is coming one and you have to know like that all the time. It was the law that was just for an I prefer. I should have that to do the now if the now about that. You learn that's all to pay. I take a lot. You read it nothing. I'm going to give him the master of the blue faith. I know it's all of us that told the jail with the car at the back. Multicultural and multi of the lingua multi what he wants naturally and how if you do but they give it to the looking like see. The weather they thought so on a big side. You will see when you're putting you out of the meaning to lay somebody's husband.